هله ته بچیا هغه دوه باران په کومه ډډه تللی خدای کو ته خبرې مخ سار دي سی وته دغه غن کپان دي ته غلا ملا پسې بتلی نو خدای ته ګوره کار اله ونه ګوري کار اله ونه ګوري ګوره خلک نه دی ګوره دا خلک چې په دونه بار کوي خو زه ګوره زړه مې ښه نه دی پې نو موږ ته څه پته را بابا خو وته له استاد څخه پته یو استاد وی دی او یو د ساکه د ښځې ورور دی بس هغه په هغه کې په نالت کړی دی ویستې خدای خبر اړ یو زه د جازونو پرې سازم انجینر یم هغه خالد دی ورغه وای څوک عثمانه پرې دا استاد وی دی ستا په شان ته مولي وغه مولي نو زه به اوس وکم کوم خو وشرم خلک سعودیانو ته لاړو د دنیا پیسې وګټلې په لکونو روپۍ راوړې په بنګلو کې ناستې په ګاډو کې ناستې څوک هم سعودي ته نه دي تللي پلاره کېنه ورک شوی هغه په کومه ډډه تللی وي تللي دي په سرو سترګو باندې ژاړي خو چې ستا په شان نالۍ ختلي دغه جالې ګنې پوهېږې ده د سعودي صرف نوم پاتې شوی مخکې به چې څوک سعودي ته تلل که نه نو د شپږو کلو خلک بولاله اوس د کوره لس کسان دي که څوک ترې خبرېږي چې څوک سعودي ته لاړې او که څوک بالولي ته لاړې دا خبرې پرېږده هغه ماما مې پولیس اوچت کو خبرې ته وکېږه پولیس اوچت کو چرس او بنګ اسکل جواري هم کوله پولیس یوړو ای بچیا دا زه خو دې باندې 15 ورځې مخکې کړو نو کبه ډوډۍ خلاصو نه تاله چې دا خور درکړې تی خو ښه وایه په شړاقې ولګوه خور یې راکړې دلته بشکور ته کېناستو نه ور بیا پرېښودلو دا خو بې غیرته و ما ته پته ده خو خیر تاله خو خور درکړې پلاره تی خو ښه وایه لږ ښه وایه خیر دی صفتونه راته مه کوه صفتونه راته تاسو راته کړی ده دلته کېنه ولګه راته ځوان زلمي باندې څوک لاس دا مړه څه کوي خیر دی مشر دی بس دې چپي را دد کړی ده دلته را کور ته رانیستو نه زما چې دا ورکه پلاره داسې کار وکړه دی درېیمه ورځ ده په تاڼه کې به پروتي چا پورې ډوډۍ ورکړي او که نه زه خو وایم هغه مرچکي ماما پسې ورشه او لاړ شي ضمانت یې وکړي نو که ته بیا خور به شو که نه مرچکي خانم ګوره اوسګار نه دی کارونه د هغه ډېر دي هغه ځان د دنیا کارونه دي اوس ما د هغه څه کارونه یې خو د شپې پروګرامونو پسې ګرځي ما ته یې پته ده او بله شپې دوکړي مارو پسې پیسې را هلکه مشران دي بچیه دا خبرې مه کوه ګپ لګومه ګپ لګومه مشران دي ولې سپکې د یاسر دي سره ملګری شوی دی یاسر خو تا ته پته نشته هغه درېیمه ورځ ما خو که سیروزه کې تللی هغه په بانکو کې بوتلو ماړه په بانګو کې نه چرس او بانګ اسکل شرابونه جواریانې کوي نوم یې دله په شرمونو شرمو ورشئ پسې تاڼې ته نوره خبره ورته ایسي چې وکړي ما ته یې خو ویل وجنه مې وروره ما ورته یې مړې که او خیرانه غې دی درېیمه ورځ ده نو ورځئ نو وروره ضمانت به ولکوي ګینې په باله یم زه نه وړم زما خو د سر دشمن دی نو څه شرم دی د دنیا خلک به خبره کوي چې سړی په تاڼه کې دی او دوی دلته ګرځي راګرځي نو بس که زه یې پسې ځه هلکه ته ته به اوس تللی وې که نه مړه زه به تللی وې خو که زما د لاس کې هډوکې نه وې راوتېدم ګورې ته ورسره لاړ شې ماښام ته وپاته شو که نه راته ګوره کور کې مې پرېښودې ګوره که څه دې وړاندې دې کړی ګوره ښه به نه ګوره کور کې څه دي ستا کور کې څه نشته دی هغه صندوق ته 2 منټه پس ورته دا کیمرې لګولي ماړه صندوق خو ته ورته لس تالې والي دا د مږي عمره سپی دی په ده به زه څه وکړم دا به ځان له پوخ کړم که څه کوم زه په کور کې پیسو کې ګوتې ونه څه خیبه دې له میخې دې ځان ده مه کوه راځه لکه راځه وروستو راځه راپسې چې وشو په مرچکي خان پسې ځه راځه درلم که نه درلم راځه ګولې سوال جواب وته بوډا پیسې تی ونیمې بیا کو ښه او د سپي ته هم خیال کوه خرڅ نه کړي داسې کې لاړې ځان نه لګیا دی پای کې د میخې لرې راوړه پیسې په بکس کې نشته زر ځان ور ورسوئ صحیح ده ځه او سپي کې څه دي مړه زما یې ډېر سپارې وایي کومه وجلي بس داسې غلخور دی عثمانه مرچکي خان پسې ورځو چې دې کښېنې شي نو راته جګ ولاړې وي ووټ راکړه ووټ راکړه چې ووټ وله ورکړو نو بیا رانه پټېږي نو دغه خو درته دیم زما خو شکر الحمدلله ووټ نشته او زه کشناخدي کارډ هم نه ساتم دا خلک ما ته معلوم دی تا ته به ماما خوریا کي ځان وایي دا کوم او کوم ته ګرمۍ ته وګوره په پینسوره نه خوله لاړه اخو زه خیر په لاره روانو بجلي نه خو الحمدلله لاره هم ګزاره کړې ده ورځو وایي ورسې دا سړی به موږ له راخلاص نو دا براده کوي مولا اوس ووټ نه دی ورکړی چې راشي راته چې وایي ووټ راکړه میرخان کاکا مونږ پېښو تعالی او تاسید پېښه نو بیا پکې سم دی نه اوس په دې وردو لاس نیولې بودو خو دوا کوو چې پورې د هغه هم 6 لانجې پرېږده زمونږ دا کار لازمي دی هغه هلک تللی دا بوټی چې زما صاحب په جړاګانې کې ځانه جړا نه مړ کړو صحیح ده ستا خوښه ده نو ورځو ځای رانږدې دی بس باقي داسې هلته هغه ته ډېر شور مه کوه ښه هسې نه چې ګورې په شا شي رانه نه شي په شا کېدلی
چې رانه په شا شو بیا به مې ورته ودرېږم چې اوټ راکړه نو بیا به رانه اوټونه ویني بیا به په بل سړي له ورکړمه ته به وایې مړی مې د خیره سره چې 15 کاله پس راځي خو خدای دې ما ونه وژني څه پته لګي نو ولې مرګ تا ولې اخیستی دی ژوند دې په بیه اخیستی دا سپېره خوله دې نیولې ګورې دا خوله دې ګورې داسې په دې سپېره باندې ګورې وامه دقه چېرې تاسو کې که نه چې اخر خلک نو دلته خان په ځای کې راته جاخه جوړې نو ته ولې جګ جګ کېږي راشه لکه زه راځه ګرانډیا راځه راپسې ډوډۍ خلاصه دا خلک وروړه به ورکولاو ده راځه ورکولاو دی خو څه پته لګي نو ځه څه مې میدو را روان کړی میدو یو خوا ګوره او بل خوا ګوره پردو ښځو ته هم ګورې ګرانډیا راځه ته وګورې خو ته ته دا زما قرآن کومه وجلی بس دا لکه څه غلخور دی خپل مرګ مړه د سرجي په خپل دا وای کنه وای مار کې وای خان زما خبره خورې کنه ګوره داسې قمقل دی په زور د منګیر کړم هسې بیسه دا یو چال دی یو پلین د ماته جوړ کړی دی د کور نه مې لرکۍ وای کنه مړه راشه وای کنه بس دی کنه د خدای نه ویرېږه بس که کنه عثمانه بنده تا خو ما سره په دې واده باندې لانجه ده او زه د تورو تمبو شاته کړم خو زه الله دې واده وکړه او خدای دې جړاګانه مورتې پیدا کړه مړه تا نه یادوم عثمان یادوم خپل خدای یادوم تا نه یادوم نه زما څه کار دی خان ځینې ورشي چې نه وسکي بیا راشي ځکه چې موږ په غلا کې نیولې یم ځه ورشه یاره بس بیا خو په لومبي سر زه تاڼې ته رالم قسم په خدای کو دونه نادیده پولیس والا ما چېرته لیدلي او ته دې یو ته وګورې سم مګر مچ دی دې ولو تر له درخیږي خانه لکه چې یو اوبه خو راوړئ که نه اوبه او جاو خدایا پاکه دا څه په کاپیرانو سر دی وایم ټیک ته حاجي صاحب پوزګار نیم ګینې بالکل چې تاسو لا دومره موږ له دعوت راکړی دی او زه به درځم نه حاجي صاحب صحیح شو سبا به انشاءالله ستا خوا کې صحیح ده ډېره مهرباني خوشحاله ملچکي خان السلام علیکم وعلیکم السلام هله ګاډه روباسه خیر خو دې که نه امیر خان کاکا څه هغه لږ په جیل کې د پولیسو والی دی د پولیسو دویستلی د فورا ګاډه روباسه چې ځو نه څوک دی زموږ ماما معراج وایم همدغه شان ښه دی امیر خان کاکا دا لکان داسې نه سمېږي چې لږ یې دله برابر کړي هلته دا پولیس ووایي نو هلته بیا سم دم شي اوس خبر راغلی وه چې د پاسو دویستلی د پاسه پې داسې ګرځېدلي دي دا پاکه دا خلک ضمانت ده او تاسو راته مهرباني وکړئ لاړ شئ ویم څه چل به کړی دا ضمانتونه داسې په منډه نه کېږي او بل پولیس هسې چاته لاس نه اچوي خو څه به یې کړي که نه مرچکي خان هېڅ چل نه دی کړی شک یې وړی دی شک یې څنګه او شک دی پته ما نه ولې په شک کې نه وړي هغه به خامخا څه کړي هغوی بار هسې فضول ګرځي دا عثمان په شیطاني کړې ده عثمان نه دی هلې که غلی کېنه په روډ باندې اوس لکه کېدا دلته کې شیطان یې که شیطانه شور نه کوئ نو اوس څه طریقه وکړو خان بس فورا راځه فورا هلې کوژ نه پرېږدي نه که شپې پې تېره کړه نو سهار به دې ګرځېدلو نه فورا راځه ته به وایې چې دغه دی دا دا خو خرچې کېږي دا د تاڼۍ تحصیلونه ګاډې به غلې ته به سر زوره نه خبر دا صحیح ده زه ګاډې روباسم خو ګوره امیر خان کاکا دا خو ستاسو یوه ورځ نه شوه لږ دې هلکانو ته خو نصیحت کوه که نه خان زمونږ څوک دی خو تاسو یې نو چې تاسو مونږ د تحصیل تاله نه کوو نو مونږ به په چا پسې ګرځو زمونږ خو پولیس نه مني خو ستاسو یې مني نو هغه خو صحیح ده خو داسې تاڼېدار را بدل شوي هغه ګورې د پلار شپارس هم نه مني ما ولې په شرمونو شرموئ خان ګزاره وکړه ګوره هلک وژني خان بس راځئ خو اصل موږ سره لاړ شئ نور څوک شته هم نه زموږ تاسو پسې رالو به تاسو مخ لیدو تاسو مخکې شئ به ټیک ده ښه راځئ چې زه ګاډې روباسم چې زر روباسه زر هلک به ګوره رانه خراب کړي خان د سکول اوبه خو پرېږده په لوټه کې لږې اوبه راوړه یو 2 رکعته صلات توبه کومه خلکه خانه الله دې خوشحاله ساته صاحب خو ډېر ښه سړی دی بس مونځ به مو وکړم او هغه څه بله راځي چې دې ځای نه زه لاړم که نه زه به ډایرکټ څلوېښتو ورځو راځم ښه انشاءالله تاسو ته به هم پکې دوا کوم ها مشر سرجي ته به هم دوا کوم زه مونځ کوم
دوا کو خدای دې سم وکړه ها نه ګورې سایل الله د جیل د دالونه او د پولیس دوانو نه زمان وسی کړ وسی مو ساتي خدای پاک دا خو زه په دروغ باندې رالم په ما د دروغ الزام او دا چې حقیقت کې اوسړی کار وکړي غلط نو بیا به ورسره دوی څه کار کوي یا الله زما یې په توبو توبه او دا نوی افسر چې کوم راغلی ساجد صاحب یا خدای توبه مې دي ډېر ظالم سړی دی ډېر خطرناک سړی دی خو چې دغه شان سجوګان زمونږ په تاڼو کې موجود دي نو ان شاء الله چې دا علاقه به ټوله پوره باندې د خیره سره یا الله توبه بیا به نه کوم یا الله توبه وصل فلوفانشي سيبت المخمخنة اه